بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو اته دېرشمې برخې ته مو هرکلی کوم. محمد بن قاسم یو ځل بیا د خالد ټول ملګري تر نظر تیر کړل. یو سپین ږیري د ځواکمنو مټو خاوند ته یې لاس ور وغځول. ویې ویل: ته به ښایي ګنګو وې، زه ستا او ستا له ملګرو نه ډېره مننه کوم. ګنګو د محمد بن قاسم لاس په لاس کې ونیو او خالد ته یې وکتل. هغه وویل: ګنګو او ملګري یې مسلمانان سوي دي. ګنګو ځان ته سعد نوم غوره کړی دی. محمد بن قاسم الحمدلله وویل او بیا یې یو پر بل پسې یوه ته لاس ورکړ. یو ځوان ته یې وویل: ته به غالبا ناصرالدین وې، تا زموږ په خاطر ډېر مصیبتونه وګالل، خدای دې اجر درکړي او دا به ستا خور وي. خالد وویل: دا هم مسلمانه سوې ده او زهرا نومیږي. زهرا ناصرالدین ته ورنږدې شوه. په ټیټه لهجه یې ترې وپوښتل: دا څوک دی؟ ناصرالدین هغې ته د چوپ کېدو اشاره وکړه او دغه پوښتنه یې له خالد نه وکړه. خالد په لوړ اواز وویل: دا زموږ د لښکر مشر دی. سعد یعنې ګنګو او د هغه ملګري ټول حیران شول او ټولو محمد بن قاسم ته وکتل. له لرې د آسونو د پښو غږونه اوچت شول او په برج کې یو پهردار چغه کړه: د دښمن پوځ په دې خوا روان دی. دوی په بیړه په کلا ننوتل. محمد بن قاسم په برج وخوت او وړاندې یې څار وکړ. له جنوب او ختیځ نه د دښمن په زرګونو پلي او سپاره سپاهیان د کلا په لور را روان وو. محمد بن قاسم لس تنه سپاره خپل نایب ته د پیغام ورستولو لپاره لېږلي وو او امر یې ورته کړی وو چې تر ماښام د مخه باید ځانونه ورورسوي. سپاهیان په آسونو سپاره شول. محمد بن قاسم هدایت ورکړ چې د لویدیځ لوري ته ولاړ سي او د لښکر تر شا راتاو سي چې د دښمن له لښکر سره مخ نه سي. خپل منزل ته ځانونه ورسوي. دروازه بیرته وتړل سوه. د دښمن پوځ رانږدې سو. محمد بن قاسم غشو ویستونکو ته د تیارۍ امر ورکړ. د برج په یو کونج کې خالد او د هغه ملګرو په بېتابۍ د یرغل کوونکو د ورنږدې کېدو انتظار کاوه. محمد بن قاسم چې د دوی په منځ کې ناهید او زهرا ولیدې، ویې ویل: خالده، دوی ښکته بوځه، دلته یې ضرورت نسته. ناهید ځواب ورکړ: تاسې زموږ غم مه کوئ، موږ غشي ویستلی شو. محمد بن قاسم وویل: ستاسې خوښه، خو سرونه لږ ټیټ ساتئ. دا یې وویل او ور وړاندې شو. د بهیم سنګ لښکر آسونه د غونډیو شاته پرېښودل او له څلورو خواوو یې کلا بنده کړه. د ډبرو او ګټو شاته یې مورچلونه ونیول او په کلا یې د غشو باران پیل کړ. د کلا په برجونو او مورچلو کې ناستو سپاهیانو ته د دوی د غشو باران بې اثره و. محمد بن قاسم خپلو پوځونو ته امر وکړ چې یوازې هغه وخت به غشي ولي چې هغوی را مخې ته سي او له مورچو راووځي. بهیم سنګ چې له کلا نه د غشو ځواب ونه لیده، د ژوندی د وي راجا داهر ناره یې اوچته کړه او د تیږو او ګټو تر شا پټ لښکر په کلا را ودانګل. او چې کله دوی د کلا د ساتونکو د غشو دم ته راغلل، محمد بن قاسم د تکبیر ناره اوچته کړه. دا ناره لا د برجونو او دیوالونو راغبرګېده چې له کلا نه د غشو باران پیل شو. د بهیم سنګ سپاهیان ټپي کېدل او لوېدل، خو 100,000 پوځ د 200 سپاهیانو پروا ونه کړه او د دیوالونو تر بیخه پورې ورسېدل. کمندونه یې واچول او په دیوالونو ورختل، خو د غشو په باران کې د دوی هیڅ په لاس ورنغلل. له ښه ساعت د غشو باران نه وروسته د بهیم سنګ د 2000 تنو په شاوخوا کې سپاهیان د دیوالونو په بیخ کې مړه او ټپیان ولوېدل او هغه نور پوځ ته د شاتګ امر وکړ. تر ماسپښین پورې 3 ځلې بهیم سنګ یرغل راوړ او بیرته په شا سو. قضا ماسپښین هغه د یوې پرېکنده حملې تیاري نیوله چې له شانه د محمد بن قاسم د پوځ د راتګ خبر ورغی. بهیم سنګ خپلو سپرو ته د شاته تګ قمانده ورکړه چې خپل آسونه سنبال کړي او پیاده پوځ ته یې په شاوخوا کې د ډبرو تر شا د غشو ویستلو لپاره د تیارۍ امر ورکړ. محمد بن قاسم وپوهېده چې دښمن ته د محمد بن هارون د پوځ د راتګ خبر رسېدلی. هغه وویرېده چې که پوځ همدغسې کلا ته رانږدې سي، له شاوخوا نه به د دښمن د غشو ویستونکو تر یرغل لاندې راسي. هغه زر په کاغذ یوه نقشه رسم کړه او محمد بن هارون ته یې څه هدایات ولیکل. بیا یې وویل چې دغه لیک باید محمد بن هارون ته ورسولی سي. اوس د دښمن توجه د شمال لوري ته کمه سوې. که هغوی ټول پوځ هم لرې کړي، خو بیا هم تر محمد بن هارون پورې ورسېدل خطرناکه لاره ده. د دې خطر قبلولو لپاره یو رضاکار ته اړتیا ده. خالد د محمد بن قاسم خبره پوره کېدو ته پرې نه ښوده. ویې ویل: ما ته اجازه راکړئ.
ډیرو نورو سپاهیانو د خالد مخالفت وکړ او خپل نومونه یې وښودل. سعد وویل ما اورېدلي دي چې مسلمانان د خپل نوي مسلمان ورور هیله نه ردوي. تاسو ما ته اجازه راکړئ. زما په جامو څوک بدګمانه کیږي هم نه او زه د دې ځمکې په لویست کې بلد یم. محمد بن قاسم خپل پوځ د دښمن د پوځ تر شا 3 میله لرې ولید چې تر یوې غونډۍ ښکته کېده. هغه لیک د سعد په لاس کې ورکېښود او ویې ویل ورځه خدای دې مرستندوی شه. سعد په منډه ولاړ او د شمال په دیوال د یوې رسۍ په واسطه شاته کوز شو. بن هارون له لرې د بهیم سنګ د لښکر سپاره د یرغل لپاره تیار ولیدل. خپل پوځ ته یې د درېدو امر وکړ او د مقابلې لپاره یې صفونه تیار کړل. هغه د وړاندې تلو امر ورکاوه چې د لښکر د ښي لاس قومندان په آس چارګام ځان ورورساوه. هغه ته یې یو کاغذ ورکړ. ویې ویل دا خو د سالار لیک ښکاري خو راوړونکی یو سیندی دی. هغه موږ نیولی دی. په عربي هم پوهېږي او وایي چې زبیر ما پیژني. خپل نوم کله سعد ښیي کله ګنګو. زبیر ټکان وخوړ. ویې ویل زه هغه پیژنم. محمد بن هارون د رقیې له لوستلو وروسته وویل د سپهسالار د لید په لیدو بیا د هغه په باب تاسو ته د پلټنې ضرورت نه و. که تا له هغه سره بد سلوک کړی وي ورڅه بخښنه ترې وغواړه او خپلو سپاهیانو ته ووایه چې ما ته یې راولي. زبیره زموږ ښي او کیڼ لوري ته غونډۍ او حاکمې څوکې ټولې د دښمن د غشي ویستونکو په قبضه کې دي. ته د اوښانو سپاره پوځیان راټول کړه. ټول پلي په دواړو خواو یرغل وروړئ او د کیڼ لوري یعنې میسره ډلګۍ ته امر وکړه چې د مخې له لښکر سره یو ځای سي. موږ تر څو دواړه خواوې غونډۍ له دښمن نه ونه نیسو وړاندې تګ مو ممکن نه دی. د بهیم سنګ نقشه ډېره کامیابه وه. که هغوی مخامخ حمله کړې وای د بهیم سنګ ښي او کیڼ لور ته په غونډیو کې ناستو غشي ویستونکو به پرې یرغل کاوه او مسلمانانو ته به دغه یرغل ډیر خطرناک و. خو د بهیم سنګ د اټکل پر خلاف چې په ښي او چپ لور غونډیو د مسلمانانو پلي سپاهیان ور وختل نو هغه هم زر تر زره راوړاندې سو او د حملې امر یې وکړ. په کلا دننه محمد بن قاسم د همدې وضع په انتظار و. هغه 50 تنه سپاهیان د کلا په ساتلو موظف پرېښودل او پاتې پوځ له دروازې سره راټول سو. له شانه یې په دښمن د یرغل تیاری پیل کړ. محمد بن قاسم له یوه مورچل نه د دواړو پوځونو وضعیت او نقل او حرکت تر نظر لاندې نیولی و. خالد، ناصرالدین او د هغوی نورو ملګرو هم په کلا کې د پاتې کېدونکو سپاهیانو نه زغرې او پولونه واخیستل. په آسونو سپاره سول. ناڅاپه ناهید او زهرا هم په وسلو سنبال له یوې کوټې نه راووتې او له دروازې سره ودرېدې. خالد ورته وویل ناهید، زهرا، ځئ تاسو ته له کلا نه بهر د هیڅ کار ضرورت نشته. ناصرالدین د هغه خبره ورسره تایید کړه. محمد بن قاسم مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل زه ستاسې د جهاد جذبه ستایم خو تاسې د کلا په ساتنه کې زموږ د پوځ مرسته کولی سئ. د قوم د زړورو میندو شیدې تر وینو زیاتې ګران بیې وي. په حساسو وختونو کې د یوه کور انګړ د مات سوي قوم وروستی مورچل کېدای سي. که تاسې دلته یاست په کلا کې پراته سپاهیان به د وینو تر وروستي څاڅکي له مقابلې مخ وانړوي خو په خلاص ډګر به سپاهیان پر دښمن د حملې پر ځای ستاسې د ساتنې په فکر کې ستاسې د یوې زخمي کېدل او لوېدل د سلګونو سپاهیانو روحیه ماتوي. او دا داسې جګړه نه ده چې موږ ستاسې مرستې ته اړ وو. تاسې لږ ویدې سئ. ښایي د شپې د زخمیانو د پټۍ لپاره ویښې پاتې سئ. خالده دوی دننه بوځه. دا یې وویل او بیا یې د مورچل له سوري نه بهر وکتل. کله چې دواړه پوځونه یو له بله سره کېوتل محمد بن قاسم په آس سپور سو او د دروازې د خلاصولو حکم یې وکړ. خالد، زهرا او ناهید په کوټه کې پرېښودې او بیرته راووته. هغه لا تر دروازې نه و راوتلی چې زهرا ورپسې رامنډه کړه. تر لمن یې ونیو او ویې ویل د خدای په خاطر ما در سره بوځه. زه په ژوند او مرګ ستا ملګري نسم پرېښودلی. خالد په غوسه ورته وویل زهرا بې عقله کېږه مه. تا د سالار امر اورېدلی. ما پرېږده چې پوځ له کلا نه بهر ته وځي. د زهرا په سترګو کې اوښکې راغلې. ویې ویل د خدای لپاره ما بې زړه و بزدله مه ګڼه. زه له تا سره مرګ ته تیاره یم. خالد وویل زهرا ما پرېږده. دا یې وویل او د زهرا لاس یې وڅنډل خو هغې یې لاره ونیوه او په مخه کې ودرېده. هغې بیا ورته وویل که ته دا نیکمرغي نشي پرېښودلی ما ولې ترې محروموې. خالد وویل زهرا دا د لښکر د امیر حکم دی او په جهاد کې د امیر له حکم نه سرغړاوی تر ټولو ستر جرم دی.
زهرا مایوسه شوه، د هغه لمن یې پرېښوده، د ناهید غېږ ته یې ځان وغورځاوه، په ژړا او سلګیو شوه. خالد په منډه ځان دروازې ته ورساوه. سپاهیان تللي وو او دروازه بنده وه. خالد پهردار ته د دروازې د خلاصولو وویل، خو هغه ځواب وکړ، تر څو له بهر نه د سالار امر نه وي زه دروازه نسم بېرته کولی. د خالد له پښو ځمکه وښویده. هغه فکر وکړ چې شاید پر ده د بې زړه او ډارن ګمان وکړي. په منډه یې د دروازې له سوریو بهر وکتل. د کلا پلی پوځ له شانه د بهیم سنګ پر پوځونو یرغل کړی و او د محمد بن قاسم په مشرۍ شپېته تنو سپرو د دښمن په زړه حمله کوله. خالد د دښمن د لښکرو په تل کې هلالي بیرغ لیده، لاس یې ومروړل. پهردارانو ته یې وکتل، ما ته دروازه خلاصه کړئ، هغوی به زما انتظار کړی وي، خو بیا به یې ګمان کړی وي چې زه له ویرې چېرته غلی سوم. د خدای په خاطر ما پرېږدئ. پهردار ورته وویل، ته ډاډه اوسه، سالار په تا دا ګمان نه کوي چې ته بزدل یې، که نه نو ستا د وژلو امر یې کاوه. هغه دا وویل چې له نجونو سره ستا پاتې کېدل غوره دي، موږ ته د دروازې د خلاصولو اجازه نشته. خالد وویل، نو زه به په دیوال ښکته سم. دا یې وویل او د برج د زینو په لوري وځغاسته. په لار کې زهرا ولاړه وه. هغې څه ویل غوښتل، خو چې د خالد وضع یې ولیده چوپه پاتې سوه. خالد هغې ته په غوسه وکتل، ویې ویل، اوس به ته خوښه وې. زهرا ورته وویل، ما وبخه، زه ښځه یم. خالد وویل، خدای دې یو ژوندی قوم ستا غوندې ښځو نه ساتي. دا یې وویل، په زینو وخوت، رسۍ یې وغورځوله او د سترګو په رپ کې شاته کوز سو. زهرا په منډه کوټې ته ننوته، توره یې واخیسته. ناهید پوښتنه وکړه، زهرا چیرې ځې؟ زهرا ځواب ورکړ، ناهیدې ستا ورور تل په ما غلط ګمان کړی، که زه بېرته راونه ګرځېدم ورور ته دې ووایه چې زه بې زړه نه وم. کاشکې زموږ ټولنې ښځې ته د مېړه د حکم منلو پر ځای په کوم ښه هدف د قرباني حکم ورکړی وای. ناهید وویل، زهرا ودرېږه. خو زهرا د توند شمال په څېر کوټې ته ورننوته او بېرته ووتله. ناهید له شا ورپسې ورغله، خو تر څو په زینو ورختله، هغې رسۍ غورځولې وه او له دیوال نه د کوزېدو په حال کې وه. سپاهیانو غوښتل هغه را وګرځوي، خو دې ورته وویل، که مې چا مخ ونیوله له برج نه به ځان وغورځوم. سپاهیان اندېښمن ودرېدل، یو بل ته یې کتل او زهرا پر رسۍ لاندې کوزه شوه. ناهید برج ته وختله، په زهرا پسې یې چغې کړې، زهرا را وګرځه، لیونی کېږه مه. خو د هغې ګامونه نور هم ګړندي کېدل. ناهید مایوسه شوه، غوښتل یې دا هم ورپسې ورسي، خو یوه بوډا عسکر ورته وویل، د ښځې جوش ړوند دی، که ته ورپسې ورغلې دا به د دښمن د پوځ زړه ته ورسي. ناهید مایوسه شوه، له یوه سپاهي نه یې غشی او لینده وغوښتل او د برج په یوه مورچل کې کېناسته. یو آس چې سپور یې د جګړې پر ډګر غورځېدلی و، یوې او بلې خوا ته منډې وهلې. زهرا ورچټکه شوه، د هغه قیزه یې ونیوله او ورباندې سپره شوه. ناهید چې هغه په آس سپره ولیده لږ ډاډه شوه او د سلامتۍ دعا یې ورته وکړه. د مسلمانانو پر پوځ د بهیم سنګ د پوځونو لومړۍ حمله ډېره زوروره وه او هغوی په یوه تنګه دره لږ په شا ولاړل. خو پیاده پوځ چې شاوخوا غونډۍ یې ونیولې او د غشو ورول یې پیل کړل، نو د سیند د لښکر پام د دوو خواو ته سو. په همدې وخت کې محمد بن قاسم د کلا دروازه خلاصه کړه او له شانه یې حمله وکړه. د څو سپاهیانو سره یې د دښمن پوځونه تار او مار کړل او د لښکر زړه ته ورسېد. محمد بن هارون چې د دښمن د لښکر په زړه کې د هلال بیرغ ولید، خپل لښکر ته یې له دریو لوریو د عام یرغل امر وکړ. زبیر د محمد بن قاسم د مرستې لپاره 500 تنه ورسره ملګري کړل او وړاندې سو او د سترګو په رپ کې ورسره یو ځای سول. د بهیم سنګ لښکر خطا سو او د کلا په لور یې ماته وکړه. په دره کې اوچت سوي ګردونه د ماښام له تروږمیو سره یو ځای سول او د شپې د راتګ خبر یې راوړ. بهیم سنګ د وروستي ځل لپاره د خپل مات ګډ پوځ د راټولولو او سمبالولو هڅه وکړه، خو د زبیر په پله د محمد بن هارون نور پوځ هم د دښمن نه ډېر صاف کړ او له محمد بن قاسم دوی سره یو ځای سول. د بهیم سنګ لښکر ګډ وډ سو او په مختلفو ډلو وویشل سول. د مسلمانانو د فشار په وجه زیاتې ډلګۍ په شا شوې او کلا ته نږدې ورسېدل. کله چې د کلا ساتونکو غشي پرې وورول، وارخطا په یوه او بله خوا وتښتېدل. خالد د تکبیر په ناره له یوې غونډۍ نه راوچت سو او د دښمن په یوه ډله یې حمله راوړه. وارخطا دښمن تېښتې ته مخه کړه. خالد له خپلو ملګرو نه یوازې د دوی په تعقیب پسې ورغی. دښمن چې هغه یوازې ولید ترې راچاپېر سول او خالد یې له څلورو خواوو ایسار کړ.
ناڅاپه یو سپور راغی او د تکبیر په ناره یې پر دښمن حمله وکړه. خالد د هغې غږ وپېژاند، ټکان یې وخوړ. هغه زهرا وه. د زهرا تورې یو پر بل پسې د دوو سپرو په سرونو برېښنا وکړه. هغوی دواړه ولوېدل او په خاورو کې ورپېدل. یو سپاهي را وړاندې سو او په زهرا یې د تورې ګزار وکړ. د هغې آس ناڅاپه وتورېد او توره یې د مخې په پښه ولګېده. آس څو خیزونه ووهل او بیا وغورځېد. د مسلمانانو پوځونه یې چې نږدې ولیدل، د بهیم سنګ پوځونه له دې ځایه هم وتښتېدل. خالد په منډه زهرا ته ورغی. هغه پړ مخې پرته وه. خالد چې ورنږدې سو، لاس او پښې یې مړه سول. د هغې په شا د وینو خاپونه وو. د هغه تر خوله په یوه وخت دعا، زګیروي او آهونه ووتل. ودرېد، دوه زړی غوندې سو، ورېږدېد او بیا یې زهرا راپورته کړه. د زهرا په ټټر د وینو نښې وې. دوه غشي یې په زغره کې نښتي وو. د هغه ټول حواس په سترګو کې راټول سول. یو پر بل پسې یې دواړه غسي وویستل او وی غورځول. زهرا له یوې اوږدې ساه وروسته سترګې وغړولې او جګه سوه، کېناسته. خالد د سپوږمۍ په تته رڼا کې د هغې زیړه څېره ولیده. ویې ویل: ډېر خو به په عذاب نه یې. د زهرا په شونډو فاتحانه مسکا غوړېدلې وه. ویې ویل: نه، ما دغه غشي احساس کړي هم نه دي. له آس نه د لوېدو له امله مې سر را باندې وڅرخېد. زه بالکل روغ یم. د جګړې وضع څه ډول ده؟ خالد وویل: میدان خالي سوی دی. خدای موږ ته بری را په برخه کړ. خو ناهید چېرته ده؟ زهرا وویل: هغه په کلا کې ده. زه له تا نه یوه پوښتنه کوم. خالد وویل: څه پوښتنه؟ زهرا وویل: ته خو به له ما نه خفه نه یې؟ خالد وویل: زهرا، ما مه شرمنده کوه. زه په خپله تونده لهجه پښېمانه یم. زهرا وویل: نه، غلطي زما وه. زه وېرېدم چې ښایي ته بېرته راستون نه سې. خو نن ما ولیدل چې انسان ته له خپلې ټاکلې مودې نه وړاندې مرګ نه راځي. زه د غشو په باران کې میدان ته راورسېدم، خو داسې مې احساسوله چې د قدرت مضبوط لاس مې ساتي. د مسلمانانو پوځ د تکبیر نارې وهلې او د کلا په دروازه کې راټولېده. خالد وویل: راځه زهرا، ناهید به ډېر اندېښمنه وي. زهرا اوچته سوه. له خالد سره یې څو ګامه واخیستل. بیا یې سر وڅرخېده او پر ځای کېناسته. له خالد نه یې اوبه وغوښتې. هغه د یو لوېدلي سپاهي پتک په خوله ورکېښوده. د زهرا څو غوړپه اوبه وڅښلې او کېناسته. خالد ورته وویل: زهرا، زه به دې اوچته کړم. د ډېرو وینو د بهېدو په سبب کمزوري سوې. زهرا وویل: نه، د تندې له امله مې سر وچورلېده. ما ته یوازې ستا تکیه کافي ده. خالد هغې ته خپل مټ تکیه کړ او ورو ورو ورسره روان سو. څو ګامه وروسته یې د ناصرالدین غږ واورېده: زهرا، زهرا. زهرا خالد ته وویل: ورور زما په لټه کې دی. غږ ورته وکړه. خالد په لوړ آواز وویل: زهرا دلته ده له ما سره. ناصرالدین، زبیر او ناهید ګړندي دوی ته ورغلل. ناهید ورمنډه کړه. زهرا ته ورغاړه غړۍ سوه. ویې ویل: زهرا، زما خورې، څنګه یې؟ هغې ځواب ورکړ: زه بالکل روغه یم. ناهید خپلې ګوتې نمجنې حس کړې. د هغې په شا یې لاس راتېر کړ. په وارخطایي یې وویل: زهرا، ته زخمي یې؟ ناصرالدین: وروره، دا کلا ته ورسوه. ناصرالدین ور وړاندې سو. د زهرا د اوچتولو هڅه یې وکړه، خو دې ورته وویل: وروره، زه بالکل روغه یم، زه تلای سم. بیا یې وویل: دا څوک دی؟ زر یې په خپله وویل: زبیر وروره، ته وبخه، ما ونه پېژندې. زبیر وویل: زما وړوکې خورې، ته خپل ورور نه خفه کوې. اوس به موږ ستا په ټپونو پټۍ ږدو. څو ګامه وړاندې چې ولاړل، سعد یې ولید. هغه په میدان کې پراته مړي لیدل. خالد ورغږ کړ: کاکا، څوک لټوي؟ موږ دلته یو. هغه په منډه ځان ورورساوه او په ناکرارۍ وویل: زما بچیه، زما بچیه، تاسو چیرته وئ؟ خالد په خندا ورته وویل: موږ ستا لټون کاوه. سعد وویل: تاسو زه لټولم؟ دروغجنه. له ناهید نه وپوښته: موږ څومره په اندېښنه کې وو؟ ناهید وویل: دا ستا لپاره ډېر اندېښمن وو. موږ په میدان کې یو ځل را وګرځېدو، خو ده به 3 ځلې کتلی وې. ناهید وویل: دا ستا لپاره ډېر اندېښمن وو. موږ په میدان کې یو ځل را وګرځېدو، خو ده به 3 ځلې را کتلې وي. سعد وویل: یوازې دغه میدان نه، ما خو شاوخوا غونډۍ هم پل په پل وکتلې.
تا خو به غږ کړی و زما په ډیرو ناروغ غږ کېناست. خالد وویل ما ستا غږ نه دی اورېدلی که نه خامخا مې ځواب درکاوه. سعد وویل د دې زخمیانو په زړه او کړیکو کې د چا غږ اورېدل کېدای هم نسی. دوی په همدې خبرو کې د کلا دروازې ته ورسېدل. ناهید د سعد په غوږ کې غلي څه وویل. هغه په تایید سر وخوځاوه. وروسته یې ناصرالدین ته وویل زه له تا سره ځانګړې یوه خبر لرم. ناصرالدین له هغه سره څو ګامه وړاندې ولاړ او بیا یې وویل وفرمایه څه وایې. سعد شاوخوا ته راټولو پوځیانو ته وکتل. ویې ویل دلته نه، دلته ډېر خلک دي. ناصرالدین ورته وویل ډېره ښه ده، چېرته دي چې زړه وي درځه. له کلا نه نږدې 500 ګامه لرې سعد په یوه ډبره کېناست او ویې ویل راځه ته هم کښېنه. ناصرالدین د هغه په مخ کې په بله ډبره کېناست. سعد وویل لومړی وعده وکړه چې زما د خبرې له اورېدو سره به مې سر نه راماتوي. ناصرالدین ځواب ورکړ که کومه د سر ماتولو خبره وه نو خامخا به دې سر در مات کړم. سعد له لږ سوچ وروسته وویل خبره خو داسې نه ده خو په پردیو لاسونو څه باور دی. ښه زه درته وایم خبره دا ده چې مایا نه زهرا ستا خور ده او زما لپاره هم تر لور کمه نه ده. خالد هم په ما ډېر ګران دی، بالکل لکه زوی مې او له دې وړاندې نه پوهېږم زه څه ووایم. زه ویرېږم خفه نه سي. ناصرالدین وویل زه وپوهېدم ته دا وایې چې د خالد او زهرا واده وسي. سعد وویل هو خدای دې له تا سره ښه وکړي، ما همداسې ویل غوښتل. ناصرالدین بس د همدې خبرې لپاره دې زه دومره لرې راکش کړم. سعد ځواب ورکړ ما ویل که ته زما د ګیرې شکولو کوشش وکړې نو څوک به مو تماشا نه کوي. ناصرالدین ځواب ورکړ زه حیران یم چې تا ولې دومره بد سړی ګڼلی یم. زما له ګنګونه کرکه وه. له سعد سره مې په زړه کې هم دومره مینه او درناوی دی چې د یو نوابزاده په زړه کې له خپل پلار سره وي. ته چې څه وخت غواړې د دواړو واده کولی سي. زه غواړم چې همدا اوس دا کار وسي. ناصرالدین وویل خو زهرا اوس ټپي ده. سعد ټکان وخوړ. ویې ویل زهرا ټپي ده؟ ما ته ولې چا ونه ویل؟ راځه چې ځو. ناصرالدین هغه ته تسلي ورکړه. ویې ویل د ویرې خبره نه ده، هغه بالکل